السلام علیکم زموږ ګران خوږو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ وي، شپې ورځې ژوند زندګي او صفت مو هم ښه وي. او زموږ ټیکنیکل شهید پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایم. ملګرو، تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته بهترینه ویډیو چمتو کړې ده. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو چې بیا د زپیا په باره کې ده، موږ تاسو ته په نننۍ ویډیو کې درښایو چې څنګه کولی شو موبایل د کمپیوټر سره په زپیا باندې کنیکټ کړو. چې موږ بیا وکړی شو په اسانۍ سره له موبایل څخه کمپیوټر ته، ولې کمپیوټر څخه موبایل ته بغیر له کیبله په زپیا باندې خپل مهم فایلونه او ویډیوګانې او تصویرونه په اسانۍ سره ولیږو. نننۍ ویډیو ډېره مهمه ویډیو ده، ځکه چې ډېر خلک به د دې مشکل سره مخامخ وي چې کمپیوټر به له موبایل سره په زپیا باندې نشي کنیکټ کولی. کمپیوټر طریقه لږ سخت ده له موبایل څخه. نو موږ تاسو ته ټول مکمل په عملي ډول واضح هر څه ښایو. کمپیوټر هم دې ته کنیکټ کوم، موبایل هم، او فایلونه هم دې ته سینډ کوم. نو تاسو زموږ سره پاتې شئ، ویډیو تر پایه وګورئ. نو مخکې له مخکې چې تاسو غواړئ چې د کمپیوټر په زپیا باندې کنیکټ کړئ له موبایل سره، تاسو به د زپیا په نوم اپلیکیشن په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ. د کوم پروګرام چې دی د زپیا اپلیکیشن دی دا به تاسو انسټال کړئ، بیا به د زپیا باندې کلیک وکړئ په کمپیوټر کې لومړی. نو موږ لومړی په کمپیوټر کې په زپیا باندې کلیک وکړو، نو تاسو ته به همدغه صفحه وښیي زپیا چې تاسو کلیک په وکړئ. نو بیا به تاسو راشئ موبایل ته، چې هر کله مو په کمپیوټر کې زپیا خلاصه کړئ بیا به راشئ موبایل ته. په موبایل کې به هم تاسو په زپیا باندې کلیک وکړئ. نو زه راځم په موبایل کې هم په زپیا باندې کلیک کړم. نو دلته به ملګرو تاسو ته په موبایل کې تاسو د سرچ اپشن انتخاب کړئ، د نور به پرېږدئ. نو زه راځم په سرچ اپشن نه کلیک کوم. دلته به موږ هغه د کمپیوټر نوم چې کوم موږ زپیا ته ورکړی دی، کمپیوټر زپیا ته کوم نوم هغه به دلته راسرچ کړي، لکه څرنګه چې د موبایل زپیا نوم سرچ کوي. نو تاسو دلته وینئ کوم نوم چې په کمپیوټر کې موږ ورکړی دی هغه نوم یې راسرچ کړو. موږ په همدغه نوم باندې کلیک کړو. نو WDLPC د کمپیوټر نوم دی زموږ د کمپیوټر زپیا. نو دلته ملګرو ستاسو نه یو کوډ غواړي د کمپیوټر په زپیا کې یو کوډ دی، کوډ به تاسو دلته داخلوئ. نو موږ بیا دوباره راځو کمپیوټر ته. نو دلته موږ تاسو د وای فای نشان وینئ، د کوډ چې د ښکاري دا کوډ به تاسو دلته به کلیک کوئ او دا کوډ به تاسو راکپي کوئ. همدغه کوډ تاسو وینئ، دا کوډ به تاسو راکپي کوئ او هلته په موبایل کې پوسټ کوئ. نو زه راځم دا کوډ راخلم، دوباره موبایل ته راځم بیا. نو دلته موږ هغه کوډ داخلوو. نو زه راځم هغه کوډ تاسو چې کوم کوډ هلته تاسو ته ښکاري درکړی په کمپیوټر په زپیا کې تاسو به هماغه کوډ راخلئ، دلته به بدل کوډ نه داخلوئ. نو زه هماغه کوډ دلته داخلوم. نو دلته بیا تاسو به د شور باندې کلیک وکړئ، د کوم مطمئن معنا چې کوم. نو اوس لږ انتظار کوو زموږ موبایل به د کمپیوټر سره په زپیا باندې کنیکټ شي. نو تاسو دلته وینئ چې پسې ولیکئ د کوم نوم چې د کمپیوټر و هغه نوم دلته زموږ له موبایل سره کنیکټ شو. نو اوس زموږ موبایل زموږ کمپیوټر سره په موبایل کنیکټ شو، په زپیا باندې کنیکټ شو. تاسو که اوس کمپیوټر ته راشئ تاسو دلته وینئ زموږ په موبایل کې چې کوم د زپیا نوم هغه دلته راغلی دی، زموږ موبایل کمپیوټر سره کنیکټ شوی دی. نو همدا طریقه وه دا خو چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل موبایل کمپیوټر سره کنیکټ کړئ. نو په همدې طریقه یې تاسو کنیکټ کولی شئ. که تاسو فایلونه لیکئ تاسو په سینډ فایل نه چې د مونږ کلیک وکړو تاسو به دلته راشئ باندې به کلیک وکړئ. نو اوس موږ غواړو چې له کمپیوټر څخه موبایل ته کوم فایلونه ولیږو. نو زه دلته یا تصویر یا ویډیو انتخابوم. زه تصویر انتخابوم چې ډېر وخت ونه نیسي. نو زه راځم په تصویر باندې کلیک کړم. دلته بیا تاسو د اوپن کلیک کړئ. نو دلته به اوس دا فایل سینډ شو. که دلته تاسو ګورئ هغه د موبایل په شان تاسو هم کتلی شئ، لکه څرنګه چې تاسو په موبایل کې په هسټوري باندې کلیک کړئ. نو دلته به تاسو بیا ملګرو په کمپیوټر کې دلته د ریکارډ وینئ، د ریکارډس باندې به تاسو کلیک وکړئ. زه په همدغه نه کلیک کړم، د ریکارډ نه تاسو وینئ هغه فایل کوم تصویر چې وه سینډ شوی دی زموږ موبایل ته له کمپیوټر څخه. نو زه یو بل تصویر هم یا ویډیو هم سینډ کوم چې تاسو ښه سر په خلاص شي، ستاسو ښه اطمینان حاصل شي. نو زه یو بل ویډیو یا تصویر زه سینډ کوم، ویډیو نه تېرېږو ځکه چې وخت ډېر نیسي. بیا زه به همدغه تصویر نه هم بیا کلیک کړم، دلته به کلیک کړئ او اوپن به ووایئ، دا به ډایرکټ سینډ شي. نو که اوس موږ موبایل ته راشو دوباره، نو تصویرونه به هلته رالیږل شوي وي له کمپیوټر څخه. تاسو تاکید هم لیکئ چې کنیکټ چې کله ستاسو کمپیوټر له موبایل سره کنیکټ شوی په زپیا باندې. تاسو دلته وینئ په موبایل کې هغه د کمپیوټر څخه د کمپیوټر نشان هم تاسو سره وینئ په څنګ کې، د هغه څخه موږ ته دا تصویرونه راسینډ شوي دي، رالیږل شوي دي. نو اوس که تاسو غواړئ چې له موبایل څخه یې کمپیوټر ته ولګئ، نو کمپیوټر ته یې هم لیږلی شئ. دلته په ګیلري باندې کلیک کړئ. که تاسو ویډیو انتخابوئ مثال
کوم تصویر انتخابوئ تاسو یې لیږلی شئ په همدې طریقه نو زه دلته څو تصویرونه لیږم د موبایل څخه یې هم لیږم کمپیوټر ته نو زه تاسو ته دا طریقه هم ښیم ځکه چې له موبایل څخه خپل کپي کېږي موبایل ته چې کوم تصویرونه په زوپیا باندې موبایل ته ولیکئ له موبایل څخه بل موبایل ته د کمپیوټر څخه تاسو ته بیا خپل نه کپي کېږي تاسو بیا هلته راکپي کوئ نو زه تاسو ته هماغه طریقه هم ښیم ویډیو ګورئ تر پایه نو اوس راځو دا دوه تصویرونه موږ کمپیوټر ته راولېږل تاسو ته یې دلته ښایي نو دا به موږ کپي کوو څنګه تاسو به فقط په تصویر باندې کلیک وکړئ نو زه راځم په تصویر باندې کلیک کړم تصویر نه زه کلیک کوم هر کله چې تصویر خلاص شو رایټ کلیک په وکړئ او کپي به ووایي او پوسټ به چې هر ځای کې تاسو په کمپیوټر کې غواړئ چې پوسټوئ نو تاسو یې پوسټ کولی شئ نو په همدا طریقه ملګرو خدای دې وکړي چې په طریقه یې تاسو پوه شوي وئ او ویډیو مو خوښه شوي که خوښه شوي نو لایک یې هم کوئ او د نورو ملګرو سره یې هم شیر کوئ نو زموږ چینل هم د سره سبسکرایب کړئ ملګرو د نورو خوندورو ویډیوګانو لپاره د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت غواړم